السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نن نوې ویډیو کې مونږه صدا سه شان ایډیټینګ کوم خو زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز د ویډیو تر اخره پورې ګورئ. په منځ کې سکیپ کوئ مزه چې تاسو بیا په نه پوهیږئ. د ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. تاسو ته چیرې د پیکارت اپلیکیشن نه وي نو تاسو په پلی سٹور نه د پیکارت اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو پیکارت اپلیکیشن ته راوړي. دلته کې به په ټول باندې کلیک وکړئ، جست باندې به کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو لږ ورته کم کړئ. بیا به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ، اف ایکس باندې به کلیک وکړئ او ایچ ډی آر باندې به کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو دلته راوړي. 14 یا 15 باندې به ودروي او بلر چې کوم دی هغه به 100 کې او فیټ چې کوم دی دا به تاسو 0 کړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته راشئ ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه تصویر به تاسو دلته راوړئ او داسې طریقې سره به یې ولګوئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمیدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ. تاسو به بیا په یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ، ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا پی ان جی چې کومه دی دا به تاسو دلته راوړئ. په افیکټ باندې به کلیک وکړئ، کالر باندې به کلیک وکړئ، دلته کې راشئ او د باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو ورته اپاسټي چې کومه دی دا به تاسو معمولی شان ورته کمه کړئ چې تاسو ته په ریزر کې دوه کې څه مسله نه وي. بیا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ، هارډنس به ورته لږ زیات کړئ او سیز به ورته لږ کم کړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ریزر کړئ. چې کله دا تاسو ټول ریزر کړو نو تاسو بیا بره په ټیک مارک باندې کلیک کړئ او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته مسله هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې هم تاسو کولی شئ او زمونږ د وټسپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه تاسو جوئن کړئ زمونږ د وټسپ ګروپ. هلته کې تاسو بیا موږ نه په وایس میسج کې هم تاسو کولی شئ. چې کله دا تاسو ریزر کړئ بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو 100 کړئ چې تاسو ته تصویر پی ان جي چې کومه دی هغه ښایسته ښکاري. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته راشئ په ټول باندې به کلیک وکړئ او کراپ باندې به کلیک وکړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو بره نه لږ معمولی شان کټ کړئ او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته بیوټي ته راشئ، په سموث باندې به کلیک وکړئ او هارډنس به ورته لږ زیات کړئ، سایز به ورته کم کړئ او خپل فیس چې تاسو کوم دی هغه باندې به تاسو داسې معمولی شان سموث وکړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس فیس فکس چې کوم دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ، هارډنس به ورته لږ زیات کړئ او سایز به ورته لږ کم کړئ او د باندې به تاسو داسې شان سموث وکړئ او بیا به تاسو 2 ځل په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشئ په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او ټیکسټ پی ان جي چې کومه دی دا به تاسو دلته راوړئ او دلته کې به بلینډ باندې کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې به کلیک وکړئ. د پی ان جي نه چې کوم بیکګراوند دی دا به ریموو شي او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ ډراو ته او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر به اوس تاسو د لیټرو په اپلیکیشن کې اوپن کړئ. هلته کې به تاسو ورته کلر وکړئ. د دې بیکګراوند لینک او د بل پی ان جي چې کومه دی د لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. چې کله د تاسو د لیټرو په اپلیکیشن کې اوپن کړو اول ټولو ناول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ او کانټراسټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ، زیات وکړئ، هایلایټ به زیات کړئ، شاډو به زیات کړئ او بلیکس به لږ کم کړئ. بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ، ټمپریچر به معمولی شان کم کړئ او وایبرنس چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او سچوریشن به معمولی شان زیات کړئ. بیا به تاسو په فیکس باندې کلیک وکړئ، میکس باندې کلیک وکړئ او دا کلر چې کم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به دا کلر سلیکټ کړئ، هیو به معمولی شان کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به تاسو دا کلر سایډ کې هیو به کم کړئ، سچوریشن به کم کړئ، لومیننس به زیات کړئ. بیا به تاسو دا اول نمبر باندې چې کم کلر دی دا به سلیکټ کې هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به تاسو دا کلر ته راشئ، هیو به معمولی شان کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ او لومیننس چې کم دی هغه به هم تاسو معمولی شان زیات کړئ. بیا به تاسو په د کلر باندې کلیک وکړئ، هیو به معمولی شان زیات کړئ او سچوریشن به زیات کړئ، لومیننس به کم کړئ. بیا به تاسو ته چې ډن کم ښکاري په دې ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په دلته کې راشئ، کلیئرټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او دویم نمبر باندې چې کوم آپشن دی هغه به هم تاسو مخکې کړئ. دریم نمبر باندې چې کوم دی ویګنیټ هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ چې تاسو سیډونو نه تیار راشي نو تاسو تصویر به بیا ښایسته ښکاري. بیا به تاسو دا آپشن ته راشئ، شارپینګ چې کوم دی هغه به معمولی شان مخکې کړئ، نایس ریډکشن به هم مخکې کړئ او کلر نایس ریډکشن چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ ښه ښایسته طریقې سره جوړ شولو. که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته مسله هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې هم تاسو کولی شئ او په ډسکرپشن کې زموږ د وټسپ ګروپ لینک موجود دی، هغه تاسو جوین کړئ. هلته کې تاسو بیا موږ نه په وایس میسج کې هم تاسو کولی شئ.
که ویډیو مو خوښ شي پلیز ویډیو لایک یې کمنټ پې وکړئ او د ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ تاسو ته به خوا کې د ګنټې نشان راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان